پاکستان حصہ ده دا صوبه کله جوړه شوې ده؟ د پاکستان حصہ د هر څه د پاکستان په انډر کې کله راغلي چې کله د آزاد شوی دی. صحیح دا صوبه ګوره جانان یو خبره دا ټول دی لسله راغی. اوس پورا خبره پوره کنه دا ټول صوبې ګوره خبره د پاکستان نه پهلا سندھ چې دام جداو، پنجاب هم جداو، بلوچستان هم جداو، خیبر پختونخوا دا ټول جدا جدا ځمکې وي. خدا چې کله 1857 کې مسلمانانو یو فیصله کړې وه چې موږ د پاره یو جدا داسې ځای پکار دی چې موږ پکې آزاد عبادت کوو. مطلب ته نن پاکستان کې لاړ شي او پلاټ والا 15 مرلې ته پاغي جمعات جوړ کړه، نه ګورنمنت نه ستا تپوس ضرورت شته، نه بل هیڅ شته، ته اذان کوي ته تبلیغ کوي هیڅ. دا 1947 نه پهله نو ټو بي شور. وسوم په انډیا کې دا شي نه ډیر زیات کم دي، ډیر پابندي ده په اسلام باندې. خیر دا چې کله وشو بیا خلک خپل مرزي سره بیا پاکستان سره ملاو شول. خو بنگلاديش چې دی هغه ویلو چې زه نه منم دا شی، نو هغه اخته کې روان 1971 کې لاړې جدا شو. اوس بیا وایي بیا پاکستان جی دا خبرې چې تا وکړې دا کمې چې 1857 کې مونږ بیل ملک وستو دسی وشو کتاب نوم څه دی؟ بیل ملک نه غوښتو، بیل یو ایریا غوښته چې داسې آزاد یو ځای غوښتو. پاکستان کمپین نه ده، دا د پاکستان کمپین نه ده. خو منې که نه جانانه چې هر څو زه منم ته هر څه ریشاوې کتاب نوم څه دی؟ معاشرتی علوم کې تا نه دي پړاو کړي سوشل سټډیز کې؟ خاندي خدای په امان تا خو خاندي نو